السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به راته جوړ روغ خوښ خوشحاله یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې د واتساپ یو بل سیټینګ زده کوو. د دې لپاره راځو خپل واتساپ ته. کله چې واتساپ ته رالو نو غواړو چې زموږ سره ډیر زیات ملګري را سره دي، ډیر زیات ګروپان را سره دي، خو په دې ټولو کې ځینې خاص ملګري دي د دغه ټولو څخه راجلا سي، چې کله غواړم د دوی سره اړیکه ونیسم نو ژر تر ژره دوی زما مخ ته راسي. نو دا څنګه کولی سو؟ د دې لپاره راځو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کوو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ نو په دې پای کې پر سیټینګ باندې کلیک کوو. کله چې پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو د سر څخه د څلورم آپشن د فیورایټس پر دې باندې کلیک کوو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو دا صفحه راته خلاصیږي. پر دا زرغون نښان باندې به کلیک وکړو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو دا هغه زموږ ټول ملګري یا ټول انډیوالان مو دي چې زموږ سره په واتساپ کې را سره دي، خو موږ غواړو چې د دې څخه هغه ځینې خاص چې موږ ډیر زیات اړیکې ورسره لرو هغه ځینې را جلا کړو. نو دا انتخابوم. دا دي دا 3 نمبرونه مې ځینې را انتخاب کړه، دلته رااله را انتقال شوله. اوس دلته هغه نمبرونه د دې ټولو څخه را جلا شول. زه غواړم چې دا څنګه پیدا کړم. د سر د خوا څخه د دریم آپشن فیورایټس پر دې به کلیک وکړو. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو دا هغه نمبرونه راته راپورته شوله چې موږ د نورو څخه را جلا کړي وه. که چیرې غواړم چې اړیکه ورسره ونیسم په اسانۍ سره به اړیکه نیولی سو او میسج به ورته کولی سو. تر بیا پورې ښې چارې، ښه وخت.